بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو سلامونه احترامات مې قبول کړئ. انور زاځه یم دوستانو. نن غواړم بیا تاسو سره یوه ویډیو شریکه کړم چې هغه څنګه کولی شو چې فوټوشاپ کې پښتو لیکل ډیزاین کړو. هغه CS5 ماډل دی زما سره فوټوشاپ. زه غواړم د CS5 ماډل کې تاسو ته د پښتو لیکلو د ډیزاین طریقه درښکاره کړم چې تاسو هم وکولی شئ د هغې طریقې څخه ګټه واخلئ او پخپله لیکل ډیزاین کړئ، شعرونه ډیزاین کړئ او ورو په ورو ورسره بلدتیا پیدا کړئ او زیاتره شیان دپاره ګټه ترې واخلئ. نو راځئ دوستانو لومړی فوټوشاپ پروګرام راخلاصوو. ما سره CS5 فوټوشاپ پروګرام دوستانو، دا د CS5 ماډل مې راخلاص کړ دوستانو. غواړم دلته کې د انځور د پاسه باندې تاسو ته لیکل درښکاره کړم چې پښتو لیکل وکړئ. لومړی دوستانو موږ ضرورت لرو چې دغه منیو وي تیار موږ تاسو انتخاب کړي وي. په دې منیو کې راځي دوستانو یو کریکټرز راځي، دوهم لایر دپاره ضرورت دی، سټایل دپاره هم ضرورت دی، آپشن دپاره هم ضرورت دی، ټولز هم ضرورت دی. که تاسو دغه انتخاب کړي نه وي دغه انتخاب کوئ په وینډو کې چې تر څو تاسو په سکرین باندې دغه ټول راشي. غواړم دوستانو شروع ښه کړم. راځم دوستانو فایل مینو ته، فایل مینو راخلاص کړه، اوپن وایم. اوپن مې چې وویل دوستانو دلته کې یو انځور ما سره تیار فولډر باندې شته دی، نور انځورونه شته دی، خو تاسو هر انځور باندې چې تاسو لیکل وکړئ هغه څخه ګټه واخلئ. زه تاسو ته لومړی دوستانو دغه لومړی فوټوشاپ استعمال طریقه درښیم. بیا راتلونکو ویډیوګانو کې چې تاسو پخپله هم وکولی شئ یو انځور جوړ کړئ، د دې طریقه به هم درته وښیم دوستانو. دغه انځور راغللو د فوټوشاپ سکرین باندې. غواړم د دې د پاسه لیکل وکم او لیکل هم وکم هغه د افغانستان د بیرغ په شکل باندې چې تر څو هغه رنګونو استعمال سره تاسو هم بلد شئ او لیکلو سره هم بلد شئ. نو دوستانو هر انځور تاسو خپله غواړئ چې لیکل ورباندې وکړئ، دلته اوپن کې راوړئ. نو دوستانو راځو دلته ټولز لپاره، ټول دلته هورزونټل ټایپ ټولز ټي، دې ټي باندې لیکل کېږي. دغه اوکې کوئ. کله مو چې کلیک ورباندې وکړو د ماوس دلته کې د ماوس ترې هغه سایز بدلیږي، بل شکل ته بدلیږي. دې باندې داسې انتخاب کوئ چې څومره لیکل کوئ دغسې یوسئ دې خواته. کله هم دې خواته یوړو دوستانو دغه د دې چوکاټ تر منځه تاسو لیکل کولی شئ. نو د لیکل دوستانو کیدای شي کله اندازه وړه وي کله لویې وي، هغه تاسو اندازه دلته کې بدلولی شئ دوستانو. اوس دغه دی په 2 کې شپېتو ته که هم کولی شئ او دغه په مترونو باندې لویوی شئ، لکه د زیات غټ ډیزاین دپاره استعمالوي، لکه څوک لوحې لیکي غټې کمپیوټرایز لوحې هغه دپاره غټ لیکل لپاره ضرورت دی، هغه هم کولی شئ. خو موږ لومړنۍ اسان طریقه استعمالوو. دلته موږ غواړو د 2 څخه ګټه واخلو. 2 دې کې غټ هغه دی. نو دلته موږ غواړو دوستانو کمپیوټر تیار پښتو ژبې ته اوښتی دی او غواړو چې دې کې ولیکو پښتو. دوستانو پښتو مو ولیکله، دا هم اوس هم وړکی دی، د دې انځور سره برابره نه دی. موږ دغه څنګه لوی کوو هغه هم کولی شو. دوستانو دغه چوکاټ راوړئ، داسې ورته نږدې کړئ شاوخوا ته چې نږدې شو. دوستانو کلیک ورباندې وکړئ، بس ویدي. دلته راځو دوستانو ټولز منو کې دغه دوهم باندې کلیک کوو. کله مو دې باندې کلیک وکړو دوستانو د مارک یو ټولز دی، په دې باندې راځو دوستانو د پښتو د پاسه رایټ کلیک کوو ماوس. چې رایټ کلیک مو کله ماوس وکړو دوستانو فری ترانسفورم په دې باندې راځو، دې باندې کلیک کوو. دې باندې کلیک کوو دوستانو د دې لیکلو نه یو چوکاټ راتاویږي. کله چوکاټ راتاو شو دوستانو دې کنجو کې ماوس ورباندې کلیک کوئ، هغه هم لوی کوی شئ، ښکته وړئ پورته وړئ چې څومره لیکل تاسو غواړئ لوی کړئ هغومره لوی کېږي. دوستانو موږ دومره لوی کوو د دې چوکاټ په اندازه باندې. کله هم دا لوی که غواړئ چې دغه په دې شکل باندې پات شي. نو راځو لومړی د موږ باندې کلیک کوو. کله هم دې باندې کلیک وکړو اپلای ورته وایي دوستانو. غواړئ چې لوی شي دومره پات شي اپلای ورته وایي، غواړئ چې کینسل یې کوئ او غواړئ چې نه اپلای کوئ په نارمل شکل په هغه زاړه شکل باندې پات شي. موږ غواړو چې اپلای کړو. دوستانو اپلای مو کړو. دا خو دوستانو اوس په سپین رنګ کې راغلل. غواړئ دې ته رنګ هم بدل کړئ، هغه 2 طریقو باندې بدلېږي. ټي باندې واپس دوستانو کلیک وکړئ، راشئ دې پښتو باندې کلیک کړئ. دوستانو څومره غټ کړئ هغه واپس نارمل لیکل تغیرات پکې راوستی شئ. دغه انتخاب کړئ دوستانو. کله هم دا انتخاب کړو دوستانو دلته کې راشئ، دلته لیکلي ټیکس کالر بدلېږي که نه دوستانو. نو دلته کې هم رنګ ورته بدلولی شو، خو دلته دوستانو یو رنګ بدلېږي، لکه د 2-3 رنګونو څخه هم ګټه نشو حاصلی. غواړو دغه د تور رنګ ته کې سپین رنګ ته کې، خو موږ واپس هغه سپین رنګ ته ځو یا کینسل کوو، ضرورت نشته. غواړو دوستانو ته اوس د افغانستان د بیرغ په شکل باندې بدل کړو دغه پښتو لیکل. دوستانو د پښتو لیکل ښکته وړی شئ پورته وړی شئ چې کوم ځای ته تاسو زړه وي هغه ته مو کولی شئ د انځور د پاسه. دلته راځو دوستانو لایر ته. دلته ګورئ دلته کې پښتو موږ لیکلي دا لومړی لایر دی.
دې کې تغیرات راولو. دې باندې دوستانو ډبل کلیک کوو. کله چې ډبل کلیک وکړو دلته بله مینو راخلاصیږي. کله چې دغه مینو راخلاص شو دوستانو دې کې راځو دغه د ښکته نه دریم دې کې لیکلي ګریډینټ overlay په دې باندې کلیک کوو. کله په دې باندې کلیک وکړو هغه د پښتو کې هم تغیرات راغلل او دلته کې مینو راخلاصیږي. دې مینو باندې دغه تور لیکل باندې دوستانو موږ ضرورت دی، خو دلته کې تیار جوړ شوي سټایلونه دي، هغه څخه هم ګټه اخیستی شي ځینې دوستان او غواړي چې خپله هم سټایل رنګ ورته انتخاب کړئ. نو هغه به څرنګه ته کوو دوستان موږ دې باندې ضرورت دی. موږ کوم ځای کې موږ په دې باندې ضرورت دی چې دې باندې کلیک وکړو. دا راخلاص کړئ، نارمل ته کوئ، سپین رنګ ته کوئ. د سپین لیکل باندې کلیک ولې دوستان دغه سپین لیک باندې د پاس ماوس کوئ او کلیک یې کوئ. چې کله مو کلیک دوستانو دلته بله مینو راخلاصه شوه. د بله مینو کې دوستانو سپین رنګ دی، غواړي دغه درې رنګونه بدل کړو. دغه باندې دوستانو دا ګورئ دغه ښکته وړی کېږي، دا د رنګونو پنسل دی، په دې باندې تغیرات راځي. یو د منځ کې کلیک کوو چې پنسل منځ ته هم راشي، درې پنسل شي. موږ درې رنګونو لپاره ضرورت دی. دوستان راځو لومړی پنسل ته دې باندې کلیک کوو. دا کالرز دی، دلته بدلوو کالر کوم لومړی د افغانستان د تور رنګ، نو تور رنګ انتخابوو. دوهم ته راځو دوستانو دوهم چې د سور دی، دې باندې کلیک کوو. ماوس راځو دوهم ته سور رنګ ورته انتخابوو. دلته کې دوستانو سور رنګ کوم ځای کې هغه باندې ماوس کلیک راځي. دریم چې دوستانو دغه باندې هم کلیک کوو، هغه شین رنګ دی. نو شین رنګ دلته ماوس لومړی باید دوستانو ماوس یوسو شنه رنګ ته. کله شنه رنګ باندې کلیک کوو بیا دلته تغیرات راولو، تیز شین، تت شین، لکه هر رقم رنګ چې وایي تاسو خپله انتخابولی شئ چې برابر وي. دې باندې کلیک کوو دوستانو. دغه درې رنګونه شول، خو دغه د اوس افغانستان بیرغ په شکل نه دی، دغه له پاسه نه ښکته دی، خو دا غواړي چې له ښي لاسه چپ لاس ته کړو یا چپ لاس ته ښي لاس ته. دې باندې اوکې وویو. کله مو اوکې وویلو دوستانو راځو انګل باندې کلیک کوو دوستانو. دغه په 90 درجو کې ده، دغه راوړو دوستانو 0 درجې ته، یا مثبت یا کم. خو د 0 درجې ته چې دلته راوړو دوستانو دلته ورته لیکلی شي 0 هم ورته لیکلی شي، یا 5 کم یا 5 زیات څه فرق نه کوي. خو دلته راځو دوستانو دا د اوس افغانستان بیرغ په شکل بدل شو دوستانو. غواړئ دې ته هم یو چوکاټ ورکړئ، د لیکلو ته یو چوکاټ بل رنګ کې ورکړئ. هغه د سټروک راځي دوستانو. سټروک باندې کلیک وکړئ، هلته تغیرات راځي. سټروک غواړئ سپین رنګ کې کوئ، تور رنګ کې کوئ، شنه رنګ کې کوئ، چې کوم رنګ تاسو غواړئ دوستانو هغه انتخاب کړئ. دلته لومړی رنګ انتخابوئ، دلته بیا کلیک ورکوئ، هلته تغیرات راځي. نو موږ غواړو دغه سپین رنګ ته کړو دوستانو. دې کونج کې کلیک وکړئ، سپین رنګ دی، او دلته غواړئ چې پوره سپین رنګ شي، دې باندې کلیک وکړئ، پوره سپین رنګ شو. دې باندې هم اوکې وکړئ. غواړئ دغه رنګ چوکاټ لږ غټ کړئ، لږ وړکی کړئ دوستانو، چې څومره غټوئ شي هلته تغیرات راځي. وګورئ هلته تغیرات راځي. غواړئ چې موږ دغه په مناسب اندازه باندې تر لاسو پورې شي، یا 800 پورې، 3 پورې، 5 پورې، تاسو خوښې. دغه شو دوستانو. غواړئ دلته کې سوری هم ورکړئ. نو راځو ډراپ شاډو ته، دغه لومړی دې باندې کلیک کوو دوستانو. دلته هم چې کلیک وکړو دوستانو دغه انګل چې دی په 30 کې دی، دا به راوړو 90 ته دوستانو، یعنې هر رقم ته چې 90 یا 15 یا 15 د ډسټنس د فاصله باندې دې باندې کلیک کوو. دغه دوستانو دغه چې موو کوو هلته سوری پکې راځي. څومره سوری تاسو غواړئ هغه هلته راوستی شئ، او د سوری بیا ماوس باندې هم کاته پورته وړی شئ چې څومره ستاسو خوښ وي هغومره کولی شئ. موږ غواړو دومره سوری ورکړو. دغه دوستانو سوری شو. سوری دپاره دوستانو دومره سوری چې تاسو خوښ وي هغومره ورکولی شئ. غواړئ دوستانو سوری دپاره هم هغه بدل کړئ، رنګ هغه هم بدلولی شئ. دلته کې شین سوری، سور سوری، یا آسماني شین یا شفتالي، هر کوم ته سوری چې تاسو پکار وو، خو موږ دلته تور سوری غواړو، هغه تور سوری ورکړو. دغه دوستانو اوکې ووهئ. دغه دوستانو انځور جوړ شولو. غواړئ دوستانو دا انځور ښکته وړی شئ، پورته وړی شئ، هر چېرته وړی شئ. هغه څه تغیرات چې پکې راغلي هغه ټول پکې وړی شئ، راوړی شئ. هغه سره کوم مشکل نشته دوستانو، کولی شئ دغه د انځور باندې استعمالیږي. دوستانو دغه لومړی د استعمال طریقه وه د دې ویډیو سره. غواړم په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته نور طریقې هم در ښکاره کړم. ورو ورو به دوستانو پر مخ ځو انشاءالله، چې تر څو د فوټوشاپ سره تاسو زیاتره بلدتیا پیدا شي. چې څومره زه بلد یم، ما خپله دومره خیر مشکل لرم، دومره بلدتیا نه لرم، خو چې څومره زه خپله تجربه لرم هغه به تاسو سره انشاءالله شریکوم. دغه انځور شو دوستانو. غواړئ دغه د انځور په شکل باندې سیو کړئ. نو راځو فایل مینو ته دوستانو. فایل مینو چې کله راخلاصه کړه سیو از ته راځو. سیو از ته دوستانو راغلو. دغه کوم فولډر کې تاسو غواړئ هغه انځور انتخاب کړئ، سیو کړئ. دوستانو راځو د دوهمې ته که نه فارمټ ته راغلو دوستانو. دې باندې کلیک کړئ. دا چې کله راخلاص کړه دوستانو دلته راغلي JPEG، او کله چې JPG لیکلی وي یا JPEG یا GPE، دغه به ورته انتخاب کړئ دوستانو. چې کله دې باندې انتخاب وکړو بیا دلته نوم ورکړئ هغه فایل ته. موږ خو فایل ورکړو پښتو.
پښتو باندې سیو کوو کله سیو کوو دوستانو دلته دوهمه مینو هم درته راځي هغه باندې هم وکړئ وهئ سیو شو دوستانو هغه انځور چې کوم تاسو وو هغه سیو کوو دوستانو هغه انځور په شکل سیو شو کوم چې سیو کوو غواړئ چې دغه سیو کوو دا هم موږ سیو کولی شو د پی ایس ډي په نوم مننه راتلونکي ته د دې څخه هم ګټه واخلو سیو ورته وایي دوستانو کله چې سیو ویل دلته تیار پی ایس ډي راځي دوستانو د فوټوشاپ پی ایس ډي کې بیا دوستانو دغه انځور تاسو جوړ شوی دی کې د غواړئ نور تغیرات هم اضافه کړئ هغه هم په دې شکل باندې به وي سیو کېږي هغه سیو کوئ هغه هم موږ سیو کوو د پښتو په نوم هغه چې وکړئ مو دلته بله مین راځي دلته هم وکړئ وهئ دوستانو هغه د انځور سیو شو دوستانو غواړو چې انځور هم وګورو چې څه ډول باندې سیو شوی دی دوستانو هغه ما فوټوشاپ فولډر کې سیو کړی دی دوستانو فوټوشاپ دلته دوستانو دلته په سکرین باندې سیو شوی دی ګورئ ډیسکټاپ باندې دوستانو ولې زه کلیک ور باندې کوم دغه دوستانو هغه کوم انځور چې موږ جوړ کړی و هغه په دې ډول انځور شو دغه دوستانو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې دوستانو شریک کړئ یا په نورو سایټونو کې او خپله ګټه ترې واخلئ دوستانو دغه لومړنۍ زده کړې معلومات چې تاسو سره مې شریک کړل که څه مشکل وو څه پرې پوه شوي نه وئ کمانټس وکړئ یا مسیج راته ولیکئ زه به نور معلومات هم در سره شریکم په راتلونکو ویډیوګانو کې هیله ده چې تاسو پرې پوه شوي وئ او څه ناڅه مشکل حل شوي وي که څه غلطي شوي د هغې بخښنه غواړم نور مو په خدای سپارم تر بیا مو په خدای سپارم دوستانو ښه وخت ښې شېبې ولرئ کامیاب